د امام صاحب ولسوالۍ امنیه قومندانۍ مسؤل وایي د روان لمریز کال په تېرو شپږو میاشتو کې د دې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې 400 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولي دي. سیمهیز امنیتي مسؤلین زیاتوي دغه کسان یې د یادې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د غلا، اخلاقي فساد، وژنې او الکترونیکي جرمونو په تور نیولي دي. په تېرو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا 400 جنایي جرمونو والا دا ګرفتاره کړي دي او قضایي ارګانونو ته هم سپارلي دي، لکه قتل سو او سرقت سو، همدغه رنګه مواد مخدر والا او همدغه رنګه انوتریکي او په مختلفو جرمونو کې دا خلک موږ نیولي دي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. له دې سره د امام صاحب ولسوالۍ ځایي اوسېدونکي د امنیتي مسؤلینو روانو هڅو فعالیتونو قدرداني کوي او وایي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته په دې ولسوالۍ کې عامه نظم خوندي او د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. روششان بسیار نرم، بسیار یک به وضعیت خوب که میایم خود قماندان صاحب برای ما مردم که هر فرد ما مردم میایه قماندان صاحب است یا دیگه پرسنالش است از همین چوکی خسته که ما مردم دست دادن دروازه میبینه دست به چی برای ما مردم استاد است. انشالله خیلی ما مردم امام صاحب از مسئولین خیلی خوش هستیم. آمدیم مراجعه کردیم. امارت اسلامی در هر 3-4 قشلاق یک پستان انداختگی است، با ما همکار است، ما قدش همکار هستیم. امنیت گرفتگی است، اون تلاش امنیت است، اون تلاش امنیت است که دوزه گرفتار میشه او د قانون سپرده میشه. د کندوز ولایت اوسیدونکي داسې مهال په دغه ولایت کې د امنیت او عامه نظم خوندیتوب خبره کوي چې د اسلامي امارت له بریا را په دې خوا ټول هیواد کې امنیت ټینګ شوی او خلک په ډاډمن او سولیزه فضا کې ژوند کوي.